بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو کله چې کلاس کې استاد سبق ښیي نو ټول واړه یو شان زده کړه نه کوي. بیا په هغې کې هغه هلکان چې هغوی زده کړه په یو شان برابر کړي خو یو شان هغوی ته یاد نه پاتې کېږي، لکه د چا نه هیر شي، چا ته لږ یاد پاتې شي، چا ته ډېر یاد پاتې شي. بیا د دې نه علاوه دا یو خبره ده چې د کتاب نه چې موږ کله ریډینګ کوو، بک ریډینګ کوو، نو د هغې نه هم ټول خلک یو شان یو برابر زده کړه نه شي کولی. او بیا په هغې کې هم هلکان اکثر دا تپوس کوي چې موږ د کتاب ولولو، نو موږ چې کتاب کې څه لوستي وي نه موږ ته یاد نه پاتې کېږي. د دې لپاره څه وکړو چې یاد راته پاتې شي؟ د نن ویډیو کې په دغه باندې خبره کوو. د دې کې د ټولو نه لومړی چې کومه خبره ده هغه دا ده که نه چې تاسو کله په دې باندې کلیر یئ چې ما له څه لوستل پکار دي، ما له څه زده کول پکار دي، نو دا لومړی سټپ دی. ځکه چې که چېرې تاسو کلیر نه یې، چې تاسو لایبررۍ ته ورشئ نو تاسو به لږ ساعت ګرځئ راګرځئ چې زه کتاب راواخلم، خو څه کتاب راواخلم. نو پکار ده چې تا ته د مخکې نه دا پته وي چې زه سایکالوجي سره ریلیټډ بک سټډي کوم که نه، ما ته پولیټیکل ساینس سټډي کول پکار دي، ما له د پاکستان تاریخ کتل پکار دي، نو بیا به ما له هغه شان کتاب راخیستل پکار دي. نو چې زه په دې ابجکټیو کې کلیر یم، دا لومړی خبره شوه. دویمه چې کومه خبره ده نه هغه دا ده چې دا د ډېرو زیاتو کامیابو خلکو عادت هم پاتې شوی دی چې کله موږ د کتاب سټډي کوو که نه، نو موږ له پکار دی چې موږ ځان سره یو کاپي، یو رجسټر په خوا کې کېږدو، پن را سره پروت وي، او په هغې کې چې کوم امپورټنټ پوینټ دی چې موږ ځان سره نوټ کوو. او د دې غټه فایده دا وي که نه چې بیا موږ کتاب ریډ کړو، نو بیا موږ سره په خپل په کاپای کې چې کوم نوټس پراته وي نو موږ هغې نوټس ته په یو څو منټه کې چې وګورو نو موږ ته ټول کتاب را یاد شي. بیا زما نه یو هلک پکې دا تپوس وکړه چې سر موږ ته به دا څنګه پتې لګي چې کوم یو پوینټ امپورټنټ دی چې موږ هغه نوټ کړو ځان سره. نو دا خو دومره ګرانه خبره به نه وي، خو بعضې خلک بګینرز دي که نه، هغوی ته بالکل د سټارټ نه خبره کول پکار وي. نو ګورئ داسې چل دی چې لکه اوس مثال په طور باندې موږ د جنرال ایوب خان دور دی او د هغې سټډي کوو، نو موږ به د جنرال ایوب خان ښه کارونه او د جنرال ایوب خان هغه کارونه چې بدو چې مرګ ته ترې نقصان رسېدلی دی دواړه به ځان سره نوټ کوو. نو چې کله په هغې کې دا خبره راشي چې د 1915 صدارتي الیکشن چې و، نو په هغې کې جنرال ایوب خان د فاطمه جنانه په غلطای باندې یا په دانلي په ریګنګ باندې الیکشن ګټلی و. نو دا اوس وګورئ امپورټنټ پوینټ نه دی، ولې دا موږ ته پته نه لګي. یا موږ چې په هغې کې دا ولولو چې په 1915 کې د ایوب خان په دور کې چې کله هندوستان سره جګړه وشوه، نو دا حمله په اکچوال کې هندوستان نه و کړې، بلکې دا خو پاکستان په کشمیر باندې حمله کړې وه او بیا هندوستان کاونټر اټیک وکړ، نو لاهور یې حمله وکړه. نو چې دا کله موږ ولولو دا خو د موږ لپاره حیران کن خبره دی ځکه چې موږ مطالعه پاکستان کې خو الټه لوستي، نو په خپله باندې ته پته ولګي هر هغه پوینټ چې تا حیرانوي، هر هغه پوینټ چې هغه ته وایي چې دا زه چې په مخکې ووایم د هغه په علم کې اضافه کېدی شي، زما په علم کې به کوم غټه اضافه وشوه. دغه پوینټس چې دي دا ځان سره د دې نوټس اخیستل دي. نو دا دویم اهم خبره شوه. دریم خبره چې کومه ده که یو کس اوس وایي زموږ ځوانان او پېغلې چې دي هغه ډېرې ناراسته هم دي، هغوی وایي چې دا به اوس څوک کوي چې ځان سره به کاپي او پن کې دي او نوټس به اخلي. نو بیا اسانه خبره دا ده چې هایلایټر ځان له واخله، یو هایلایټر ځان سره ونیسه او په چې کوم یو تا ته ښکاري چې دا امپورټنټ پوینټ دی، دا نوټ کولو دی، بس هغې باندې هایلایټر راښکه، هایلایټ یې کړه. یا دا هم نشي کولی نه پن چې در سره وي هغې باندې انډرلاین کړه. نو بیا دې کې ګورئ چې تاسو نوټس نه اخلئ، دغه یو کتاب چې تاسو بیا ګورئ نه تاسو صرف هایلایټډ پوینټس چې کوم نه به ګورئ، بیا بنده ته د دې نه اسانېږي هم. بله یو خبره دا ده چې دا څنګه زموږ د سکول له کتابونه دي که نه، نو په دې کې چې کله هم یو چپټر یو یونټ خلاص کړي نو هغې نه پس ایکسرسایز وي، دا ډېر زیات مهم کار دی. دا چې کله موږ اوس لکه یو چپټر ولوستو نو د هغې نه پس ډایرکټ د بل چپټر ته تلل نه دي پکار، بلکې لږ غونډه کې ساتله کتاب بند کړه او ځان سره سوچ وکړه چې ما په دې یونټ کې یا په دې چپټر کې څه زده کړل، او ځان نه په خپله تپوس وکړه چې څه مې زده کړل، په خپله ځان له جواب ورکړه چې دا مې زده کړل، دا مې زده کړل، دا مې زده کړل. نو دا که په خپله چې کوم دی نه د خپل ځان نه کوېسچنس کول، خپل ځان له جواب ورکول، دا هغه بنده د ریمایند کړي، را یادېږي بنده ته. بل یو د 400 پیجونو یو کتاب دی، دا یو ډېره ښکلې طریقه ده چې ځان سره یو کاپي کېږده او د هغې کې فار ایګزامپل 12 چپټرې دي، نو هر یو چپټر چې دی د هغې صرف 2 پیجه سمري ولیکه، چې 2 پیجه سمري دې ولیکله نو ګورئ د 400 پیجز هغې کتاب دا 24 پیجز ته راورسو. نو بیا دپاره ته بنده ته څومره اسانه شي د هغې کتل. نو دا سمري لیکل او دې سره سمري دا هسې هم یو ډېر ښه سکل دی چې د سمري لیکل چاله ورځي. په میډیا کې په نورو ډېر زیات امپورټنټ جابز دي په هغې کې د سمري رایټنګ چې دی دا ډېر زیات په کار راځي. بل ډسکس وید ادرز چې کله موږ لکه یو کتاب ولولو، یو ناول ولولو، دکه چې کوم هوښیاره خلک دي نو هغوی بیا کوي چې خپلو ملګرو سره چې په هغه ورځ باندې ماسخوتن بله ورځ میلاو شي نو ورته وایي یاره ما خو دا کتاب ریډ کړی دی، ګوره هغې کې دا څه حیرانتیا خبرې وي، دا پکې امپورټنټ پوینټس وو. نو بیا بنده هغوی ته چې کله اووایي نو د دې سره هغه ریوایز شي بنده ته که نه، نو دا بیا یاد پاتې کېږي او دې سره پخېږي. چې موږ څوک زده کړو نو دا په خپل لایف چې زموږ کوم دی کوم روټین لایف دی نو هغې کې دا اپلای کول پکار دي. لکه فار ایګزامپل میډیکل سره ریلیټډ یو کتاب
ولوستو او په هغې کې موږ ولوستل چې د چیني چې کوم ده د چینی زیات استعمال د بدن دپاره د دې دا تاوان دی یعنې مالګې. نو بیا موږ له پکار دي چې زموږ روټین کمپلیټ کړي چې په هغې کې موږ د مالګې د استعمال او د چینی د استعمال خیال وساتو او چې څومره حد چې کوم دی میډیکل ایکسپرټس مقرر کړی دی چې د هغې نه سیوا کېږو نه. نو چې دا موږ اپلای کړو بس پخپله یاد شو بس که نه زموږ د لایف کیسه جوړه شوه. دا خو موږ د لرنینګ خبره کوله چې موږ څنګه ښه لرنینګ وکړو. اوس دا موږ چې کوم لرنینګ وکړو دا لرنینګ سټف چې کوم دی دا ځان سره یاد څنګه پاتې کړو. د هغې دپاره دا دی چې ګورئ دا هوم ورک په ټیچرز په سکول کې نه ورکوي دا ډېر زیات عام دی. ولې عام دی؟ دا چې موږ سهار په سکول کې څه ویلي او موږ ماښام په کور کې وګورو نو موږ ته چې ریوایز شي نو موږ ته وګورئ څنګه رایاد شي بیا. نو once a day, once a week, once a month and once a year. څلور پیرې ته چې موږ یو دغه ریوایز کړو د موږ ته د دې که پوره نه وي 100% ګران دی 80% موږ ته یاد شي او دا بیا through out our life دا مونږ ته یاد شي. او که څوک وایي چې نه زه چې یو پیرې د سکول ولم ما ته هغه یاد دي دا بالکل هسې خبره ده. دا دې ځان له دوکه ورکوي په خپلو ماغزو باندې وایي دومره زیات اوور کانفیډنس نه دی پکار چې بیا موږ به اوور کانفیډنس وکړو او پوینټس وانه خلو بیا موږ ته هغه یاد پاتې نه شي. دا ټیچینګ کول چې دي نه دا تا لکه ګورئ تاسو به د خپلو ملګرو نه دا اورېدلي که نه چې کوم هلکان اکثر د یونیورسټي نه راوځي او پخپله بیا ټیچینګ چالو کړي نو دی چې هره ورځ کلاس ته ځي او ټیچینګ کوي نو دی خو هغه یونټ ښه پوره ګوري که نه د خپل ځان لپاره د ایګزام لپاره بنده داسې نه ګوري خو چې بل ته یې ښه نه بیا ډېر ښه ګوري. نو چې کله ته پخپله ټیچر شي بیا تا ته د کتابونو داسې یاد شي که نه نو دا ټیچینګ که چېرته تا ته داسې موقع تاسو ته میلاویږي که تاسو د پیسو ضرورت نه وي نو ټیچینګ وکړئ ځکه چې ټیچینګ سره د خپل نالج زموږ ډېر زیات ایکسټینډ شي دا سرکل اف نالج زموږ ډېر زیات سیوا شي او زموږ نه بیا په ایکچوال کې مین اف نالج جوړ شي. خو شرط دا دی چې هغه ټیچر چې هغه ځان اپډیټ کول غواړي او بل ورسره چې کوم دی نه هیلدي لایف سټایل زموږ د لرنینګ لپاره زموږ د یاداشتو او د دې د ماغزو د تیزېدو لپاره د ښه لرنینګ لپاره دا ضروري ده چې موږ هیلدي لایف سټایل خپل کړو. او هیلدي لایف سټایل کې چې کوم دی چې کوم سلیپ موږ له پکار دی خوب چې موږ له سوره پکار دی نه هغه عمره خوب بیا چې موږ له ایکسرسایز ریګولر کار ده فزیکل اکټیویټي سره زموږ په بدن ښیي چې بدن کله ښیي نو مازغه ښیي نو دې سره هم لرنینګ ډېر زیات او هیلدي ډایټ خپل خوراک ډېر خیال ساتل پکار دي. هوښیاره خلک د خپل خوراک خیال ساتي هر څه نه خوري او ښه څیز هم چې ته کله ډېر زیات د هغې خوراک شروع کړې هر بدن دپاره بیا نقصان دې شي نو د ډایټ خیال هم ساتل پکار دي. امید دی د ویډیو نه به تاسو لرنینګ کړئ. د داسې ویډیوز کتلو لپاره زموږ چینل ته راځئ بله ویډیو ته به بلې موضوع سره راشو. د لوی الله په امان.